دا مونږ وکړو یاره السلام علیکم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب ښه یې؟ تر بچی ښه یې؟ کینه خیر اوسې. دا مونځ کومه هلکه مونځ مه کوه. قضا دی؟ نه قضا خو نه دی خو مې کوه زما د خاطره یې مه کوه. زه ته یم نو تره زوی مې دومره خو کوه که نه مونځ مه کوه. ستا دپاره یې پرېږدم. توبه خدایه توبه دا په تا څه غضب راش کېدلی. خلک خلکو ته یې مونځ وکړه ته ماته یې مونځ پرېږده. مونځ ځکه پرېږدمه ظالمه. 3000 روپۍ در کوم 3000 افغانۍ یو مونځ دی مې کوه مازدیګر مونځ دی 3000 افغانۍ والا په 4 رکعتو مې کوه 3000 روپۍ دا ته ښې نه دي. دا خو لا 3000 روپۍ دي که نه چې 3 لکه هم راکړې خدای که درته مونځ پرېږدم ته لیونی شوی دې پېښې کوه استغفرالله ووایه توبه خدایه توبه. زه سمه ده نو په 3000 روپۍ باندې یو مونځ نه شي قضا کړی. سلام علیکم. وعلیکم جوړ بخیر. جوړ یې شادي ښه دی. دا امجد راکړه چې یو څو عکسونه دي دا ترې ایډیټ کړه. ښه ما ته ویلې پیسې در نه کړې؟ نه زه ښه دی زه مننه. خیر شي. تر بچی عکس په څو روپۍ ایډیټ کړې ورته؟ 80 روپۍ یو عکس. او 80 روپۍ دا شپه ورځ چې ورته ناست یم دا خواري هسې کېږي. او څو عکسونه دي؟ تقریبا 14 وي خو 1000 افغانۍ مې ورسره خبره کړې وه. جل جلاله خو جل جلاله دا ورځ هم بیخي لنډې دي داسې زر اذانونه کېږي خود نو الله ورځو کې څه پاتې دي. زه دا پاسه چې ځو ماښام اذان دی بیا مونځ ورپسې زر کېږي زه چې ځو مونځ وکړو. زه ته ورشه او زه د عکسونه ایډیټ کوم یو 3-4 دانې پاتې دي درځمه زه. خو راځه که نه بیا به ایډیټ کړي مونځ دی وبه کړو راځو. خو زه ته لاړ شې بیا زه دلته مونځ وکړم بیا درځمه جومات ته زه یم دلته کوم زه ته بېغمه شم زه ته ځه. خوښه دې نو وایي توبه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې مونځ دې وکړه؟ او شکر دی وموږه خدای دې قبول کړي. تا وکړه؟ نه ما نه دی کړی بس دغه عکس دی اخري عکس دی دا سیف کوم او بس لمونځ کوم بس دا فایل به سیو کېږي موږ به دا مونځ وکړو. توبه د څه وخت مونځ کوې؟ ولې د ماښام که نه لږ ساعت ته وګوره څو بجې دي؟ لس دقیقې د ماسخوتنه ځان ته پاتې دي ته د ماښام مونځ اوس کوې. ګوره وختي چې ما تا ته وویل که نه چې 3000 افغانۍ در کوم مونځ مه کوه زه کافر نه وم صرف مې تا ته د احساس درکولو چې په 3000 افغانۍ دې مونځ نه خرڅولو. څه دې ویلي او زه به اوس په 3000 روپۍ باندې مونځ نه کوم که 3 لکه هم راکې نه کوم. خو چې د 1000 روپو لالچ دې واخېسته او په ایډیټ او په عکسونو کې په خپل مسلک او کار کې مصروفه شوې نو څه دې وکړه مونځ دې د لاسه ورکړه په 1000 روپۍ دې مونځ خرڅ کړه په 1000 روپۍ دې مونځ قضا کړه. مونږ او تاسو چې کله چاته ویو که نه چې هلکه 1000-2000 روپۍ به در کومه یا 100 روپۍ دا مونځ مه کوه. ظالمه ته کافر یې سر دې کټ کول پکار دي. ما ته څنګه چې مونځ مه کوه ما مونځ زه خرڅوی شم. خو چې کله هماغه دکاندار هماغه دیډیمار هماغه یو دفتر کې ناست یو کوم کار کې مصروفه شي او د 100 روپو 50 روپو لالچ هم والي که نه نو وایي وزرېږځم ورېږځم دې کې دې مونځ لاړ شي په 50 روپۍ او په 100 روپۍ مونځ خرڅ کړي. خو دلته بیا وایي هو د غیرت او د پښتو د ایمان چغې ووایي زه مونځ څنګه خرڅ کړم. اوس داسې وکړه یو څو عکسونه ورته نور هم ایډیټ کړه او 1000 روپۍ ته نور هم واله دا ماسخوتن مونځ هم د لاسه ورکړه دا هم پکې قضا کړه په 1000 روپۍ دا هم خرڅ کړه. ما صرف او صرف تا ته احساس درکړم چې ول اسلام دی بیا کار دی.